په منځ کې سترګې پټول څنګه دي او آیا په دې سره منځ مکروه کیږي او کنه مکروه کیږي؟ ګران کتونکو دا یو مهمه مسله ده. په منځ کې سترګې پټول دا مکروه تنزیهي دي. لکه څنګه نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک په منځ کې د سترګو پټول نه منع فرمایلی دي. یعنی کوم یو انسان چې په منځ کې سترګې پټوي هغه د پاره دغه عمل مکروه تنزیهي دی. یعنی دغه انسان په دغه عمل باندې ګناهګاری ګنا خو لیکن دغه منځ ورته مکروه کیږي. ولی ځکه چې په منځ کې ستا د پاره د سجدې ځای ته کتل دا سنت دي او ته چې کله په منځ کې سترګې پټې کړي نو تا دغه سنت ادا نشو نو په دې وجه باندې چې دغه منځ ته لپاره مکروه تنزیهي وګرځېدو. خو علما لیکي چې که چېرته یو انسان سترګې په منځ کې کولاو وي خو په دې وجه باندې دغه انسان په دغه منځ کې خشوع خضوع نه رادرومي چې د سترګې کولاو دي او دی چې سترګې پټې کړي په دې وجه باندې چې د په منځ کې خشوع او خضوع راتلی شي نو بیا دغه منځګزار دپاره په منځ کې سترګې پټول علما کرام فرمایي چې دا بهتر دي چې د سترګې پټې کړي ځکه چې په دې سره به دغه منځګزار په منځ کې خشوع او خضوع رادرومي. خو بهتره دا ده چې یو انسان سترګې کولاو وي او په دې کې چې دغه انسان خشوع خضوع راولي ځکه چې په دې سره د نبي علیه الصلاۃ والسلام برک سنت ادا کیږي چې دغه انسان به سجدې ځای ته ګوري. خو که چېرته یو انسان په دې سره خشوع خضوع نه راتله چې سترګې کولاو دي نو دا لپاره بیا سترګې پټول جایز دي دغه منځ نه مکروه کیږي.